چې په کوم چا کې دغه درې صفات ول دغه کس په جهنم ته نه ځي د جهنم اور پر دې کس باندې حرام دی. یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته راغلی، صحابه ته ویل چې آیا داسې څوک نه در وښیم چې پر دغسې کس باندې د جهنم اور بالکل حرام دی، الله یې جهنم ته نه داخلوي. صحابه ورته ویل چې قربان یا رسول الله ضرور راته وښیه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل هغه انسان که چیرې دی د خلکو دپاره اسانیانې پیدا کوي، مشکلات خلکو ته نه پیدا کوي، او هغه انسان چې هغه په زړه باندې نرم وي، د خلکو دپاره نرمي کوي، د چا سره د نرمۍ ولا معامله کوي، او دریم هغه کس چې هغه ښه اخلاق لري، ښه گفتار لري، نو د دغه درې صفاتو مالک هغه به هیڅکله جهنم ته نه داخلیږي، د جهنم اور پر ده باندې حرام دی. دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، په دې کې شک نشته. دا پیغام چې څومره کولی شي دومره شیر کړي چې خلک په دې خپل ځان کې دغه درې صفات چې دغه پیدا کړي.